استطعم شديتي روټي او وختلا طلب دي روټي وکړو د اغینا اهلها د غکلی ولونا فابو ناغي انکار وکړو ان يضيفوهما چې دی ملمستیا وکړي د دواړه ضيف ملمت ویل کی فوجد ندی اومندو فيها بغکلی کی جدارن یو دیوال یریدو چې نږدې وغه دیوال اين قد چې کني را پری بوزي فاقامه ندی ادر وغه دیوال هغه کلی ولا روټي مور نکړه او په مغه کلی کې یو دیوال غورځیدو او دې لګي چې موسی عليه السلام ځان سره کړو هغه دیوال جوړ کو قال او ویلی موسی عليه السلام لو شئت کچرتا مختلفه لتخست نتاب اغستوي عليه بدی بدل کې اجر مزدوری یعنی موږ دیوال په جوړول کې د کلی ورنه روټي اغستو مزدوری ودی موږ روټي مرانه کا او تا ورته دیوالم جوړ کولټا قال ولد سړی هذا فراق دا جدائی دا بینی و بینک زما استا په منځ کې سأنبئو کا زر د چزبو قیامتا تا بتاویل اغه تعویل ما دهغه لم تستطيع چتا طاقت ان لرل شو علیه باغه باندې صبر د صبر اما سفینتو هر چاغه کشتی وا ان کما چاغه کشتی وا فکانت نوا لمساکین د مسکینانو یعملون چې مزدوری به کولا فی البحر په دریاب کې فاردت نما اغختلا ان اعيبها جزاء کی غیب پیدا عیب پیدا کما عیبدار ہے کما وکانا او وراءهم مخکد دوینا ملکون بادشاہ یاخذو چنی ولای اغستلای کل سفینه هر یو کشتی غصبا په غصب کول د پاره په زبردستی د کې او ما د عیبدار کا چې بادشاہ دیوان اخلي نو عیب معمولی وو او کرو غره مټه وې نو بادشاہ ته خالص اغستا جی انا ابينا اغستا اوکے اغه ذکر به مخکې نه راغلی جی جی او دلته چې کوم د صيغه د دوه کسانو ده فن طلقات تسنیه صيغه ده د دوه کسانو شاید هغه ته ویل چې ته مزه او موسی عليه السلام مشکل سره بزان سره شاګرد کو اما سفینه و اما الغلام او هغه چې هغه الکو فکانا نو هغه ابواه پلار او مور داغه مؤمنان فخشینا نمونگا تیار پیدا شوا ان یرحقهما چې دا دواړه به غالب شي نه دا الګ به د غالب شي په اغوی باندې تو غیانن په سرکشي کې وکفر او په کفر کولو کې هغه مور پلار نکان خلق دي او د غالب شي او هغه بزان سره واړي فاردنا نمونگا او غختلا بمونگا دا اراده وکړه ان یبدلهما چې بدل بور کی الله تعالی د دوالو ته ربهما د دوی رب خیرن بهتر منه د الکنا زکاتن په پاکی کې واقربا او نږدې د رحمه په مهرباني کې ما غمړ کو د کجاغه د مور بلاد لپاره نقصان ذریعہ وا نو الک ماشومو هغه لپاره فائدہ منشوا او هغه مور بلاد لپاره هم فائدہ منشوا واما الجدار او هغه چې دیوال وو فکانا بس هغه وو لغلامین د دو الکانو یتیمین چې یتیمانان وو فی المدینه بخار کې وکانا او تحته اغلان دی یعنی د دیوال لاندې کنزون یو خزانه لهما اغدوار د پاره وکانا ابوهما او د دوالو بلار صالحا نیک سړی فارادا بیاغه غختلا ربک چې رب دستا ان یبلغا چې ورسیږي د دواړه اشدهما خپل ځواني تا ويستخرج او بیا را وبسي کنزهما خزانه د دې دواړو نو دا دیوال چې غورځیدلې وي نو خزانه وخکاره شوی وي او بل چا باغستی و نو دی وجه موږ دیوال جوړ کو چې هغه د دوه کسانو الکانو یتیمانانو خزانه محفوظه پاتې شي دغه خبره وا ذالک دادی تعویلو مطلب یا انجام ما دغه لم تستطيع چتا طاقت اون لرل شو علیها بدی باندې صبر د صبر د دویمه کې سوا او دریمه کې سوا وري ويسالونك عن ذل قرنين تپوس کیتا نه دوی د ذل قرنين مبارکي ذل قرنين قرن یا خو زمانه ته ویل کی او دا اشاره وا د سړی د ډیر لوی بادشاہي ته د مشرق نه د مغرب پورې او یا بده داسې خول اچو چې هغه باندې بداسې دوه اخکرو ناغه ته ویل کی او یا د دومره لوی څټ پر خو ده وسر چې هغه نه به دوه کوڅ کوله نو کوڅ تمویل کی قرن نو دا درې وړه مطلبونه بده سړی باندې اومس دا کیږي او د حالات مطابق اومس دا کیږي نو کله شي درې وړي کله شي بده کی وای او کله شي دا د قرن او د دې د لوی بادشاہي ته اشاره وي
خود دې نوم غزل قرنین خپل د دې په معنی په بنیاد باندې نوم خپل ذل قرنین نو بلکې دا دغه صفاتو قل او یا ساتلو چې زب بیان وکما علیکم تاسو ته زرد چې زب اول علماء تاسو باندې منه دا غینا ذکر حال یا بیان داغه ان بشک مونږه مکننا مونږه ځای ور کړو حکومت مور کړو طاقت مور کړو له ذل قرنین تا فل ارض بزمک کی واتیناه او مونږه ور کړو دتا من کل شی د هر یشینا سبب سامان فاتبع نو دې روان شو سبب په یو لار باندې حتا ترغه وخت پوری اذا هر کلا بلغا چې د اورسیدو مغرب الشمس اغه زید ډوبېدو د نور ته وجدها نو اوی مندو اغه نور تغربو چې ډوبېږي فی عین په وچینه کې حمیاتن چې توري خټي وي ووجدا او بیا مندو عندها اغه سرا قوم یقوم نو سترګه خود هغه ډوبېدو کیفیت نه دی چې کما موږ په ځین کې راغله چې ګندا و تورې خټي په دې کې نو سترګه نه نوځي نه دا چې کله ته دریا په غاړه ودرېږي په کراچۍ ته اچر تلاړ شي او د مسترګې داغه مناظره چې ته کله کوي نو تا د ودا سخکاری لکه الته تورې خټي دي او دا ماته استمخ کې ویلو چې الله تعالی د خپل عقل یا د خپل علم مطابق خبره نه کوي په قرآني کریم کې چې د انسان په یول د پاره وي الله انسان په یول د پاره وي بلکې د انسان په علم انداز کې خبره کوي چې تب دې پويږي چې کني دا به تورې خټي وي یعنی قدم غوي چې تورې خټي دي نن سبا حسین دا ثابت کوي دا تورې خټي ونه دي د دې قوم مدار دی او باقاعده دغه نو دا د انسان دا غوي مطابق څنګه چې انسان محسوسي هغه سي انداز کې خبر الله تعالی کړی دا نو وي مندو التا یو قوم قلنا موږ اولی یا ذل قرنین ای ذل قرنین اما ان تعذب یا ته سزا ورک دوی تا و اما او یا ان تتخذ یا ته انس فیهم بدوی کی حسنا طریقہ ان معاملہ وک دوی سرا تا ته اختیار دے د خیر معاملہ وک قال ویلی اما من ظلم بس هغه چا چې ظلم وکړو فسوف نذر دے نعذبه چې موږ به سزا ورکو هغه ته ثم يرد بیا به واپس شي الی ربی خپل رب طرف ته فيعذبه وغب سزا ورکی دتا عذاب النکرا عذاب سزا یا عذاب نکرا سخت واما من امن او غڅوک چې ایمان راوړو او عمل صالحا او عمل وکړو نیک فله بس غد پارا جزاء ان الحسنى بدل ذا خيستا وسنقول زرد چې موږ به وایو له غد پارا من امرنا بقبل کار کې یسرا اسانتیا یعنی جوړ وکومږه غد پارا اسانتیا ثم بیا اتبع دے روان شو سبب په یولار باندې حتا ترغه وخت پوری اذا هر کلا بلغا چې د اورسیدو مطلع الشمس نور خطلو هغه مقام تا یعنی دا نور خطو د پیوتو زهو د دنیا غبل سرته اورسیدو وجدها نو ایمندو التا تطلع چغه خطو اغنور علی قوم په قوم باندې لم نجعل چې نو جوړ کړي مونږه لهم غوي د پاره من دونها سوا د اغه سترا څ پردا کپڑے نه وي سوا د ورستر کې نه بل پردا نه و ننور هغه ډایرک شواب هغه باندې لګیدل اوسم داسې قومونه شته دي کذالک هم د غرنګي وقد په تحقیق سره احدنا مونږه احاطه کړی دا بما باغت باندې لده چې د سره خبره علم پوها ثم اتبع ده بیا روان شو سبب په یولارا حتا ترغه وخت پوری اذا بلغا چې د اورسید بین الصدین د من د دوړو دی ولونو انی غرونو کې وجدا نو الته اومند من دونهما الواد د دوړو قومونو د مشرق او مغرب کې چې لیدلی وو قوم اندل ته یو بل قوم لا یکادونا نو نږدې دي ته يفقهون چې پوه شي دوی قوله په خبرو دی دغه په خبرو نه پویدل دغه جبه بدله وا عجيبه وا قالوا دي اولی یا ذل قرنین ای ذل قرنین ان بشک یاجوج و ماجوج د یاجوج و ماجوج چې دي مفسدون د فساد کوون کې دي په الارض بزمکه کې فهل نجعلوا نو آیا مونږ به جوړ کو لکتا د پاره خرجن سمال خراج به پیش کوتا تا خو مونږ د مصیبت نخلاص کا دا څوک دي څنګه دي د باندې کوم ډېر وګ تفصیل ده خو بهرحال اکثر رائے د عالمانو یا د مفسرینو دا چې دا د روس او یا د روس او د چین په دې ملاویدو کې چې کومه علاقه ده دا دغه خلک دي او چې کوم نشانات د دې ملاویږي هغه دادي چې دا د بډایو نه ورکوټي دي او د قیامت په وخت کې به الله تعالی د دې هغه دیوال چې ذوالقرنین جوړ کړو هغه به خلاص کی او بیا به د خلکو باندې راشي او دا به یو لوی آفت وي یو لوی مصیبت وي د قیامت د نشاناتو نه یو نشانه وي او د خلک به د دې قوم سره د جګړې نه عاجز راشي عیسی علی السلام براغلی وی دی وخت کې